د طالبانو مرکچی پلاوی چیرته ولې او څنګه په کورونا اخته شوی. سلامونه او نیکی هیلې درنو لیدونکو، هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتیکوروفو وایي کورونا وایرس د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. سټیفانو پونتیکوروفو ویلي د افغان سولې بهیر د دواړو لوریو د مرکچی پلاوي ځینې غړي په دې ناروغۍ اخته شوي دي او دا به دا پروسه له سختو ستونزو سره مخ کړي. نوموړی وایي که څه هم د وایرس دا پروسه له ستونزو سره مخ کړي، خو دا ستونزه به د مرکچی پلاوي په جوړښت کې د کم ژور بدلون سبب نشي. له افغان حکومت سره یې په دې تړاو خبرې کړي او هغه څوک چې په دې ناروغۍ اخته دی له قرنطین وروسته به د قطر مرکز دوحې ته د سولې خبرو لپاره ولاړ شي. خو افغان حکومت رسما تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او تر دې وړاندې ویلي هر وخت چې زمینه مساعده شوه د دوی پلاوی مخامخ خبرو ته آماده دی او طالبانو هم تیاری ښودلی دی. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.